غواړئ د نورو له اغېز پرته ژوند وکړئ نو خپل رازونه له چا سره مه شریکوئ. هر څوک په ژوند کې د یو لړ تېروتنو ښکار شوي چې بیا پرې پښیمانه وي او تل ځان په دې خبره ځوروي چې کاش داسې مې نه کول. ولې موږ انسانان تېروتنه کوو؟ ولې بیا د راز په ډول ساتو او ولې نشو هېرولی؟ کله چې مو دې دریو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړل نو کولی شئ چې له کوم ډار او ذهني نارامۍ پرته له سکونه ډک ژوند وکړئ. موږ انسانان جامع الکمالات نه یو. موږ دې نړۍ ته ملایکې نه یو راغلي چې په هیڅ ډول تېروتنه ونه کړو. تېروتنه کول انساني غلطي ده، خو په تېروتنه کې پاتې کېدل بیا له دې هم لویه ستونزه جوړوي او هیلې مو وژني. که تاسو په تېر وخت کې مینه کړې او ماته مو خوړلې وي نو ځان ته په دې خبره د ملامتۍ ګوته مه نیسئ چې ولې مو مینه وکړه، بلکې ووایئ چې دا یو انساني غوښتنه وه او مقابل لوري ترې غلطه ګټه پورته کړه. که تاسو په کوچنیوالي کې داسې کوم کار کړی وي چې اوس یې په کولو شرمېږئ او یا یې په یادولو ځورېږئ نو هیڅ خبره نه ده. د کوچنیوالي ژوند د همدې تېروتنو له وجې خوندور وي چې د خاطراتو یو ستر کتاب ترې جوړیږي. راځئ هغه څه چې موږ ځوروي او د اوس لپاره یې له ژوند څخه ایستلي یو په خورا مېړانې ووایو ما دا تېروتنه کړې. که څوک را باندې خاندي نو ښه دی د زړه له تله وخاندي او د زړه بوج دې کم کړي. ستاسو دا ډول چلن به تاسو ته د راتلونکي ژوند نوې وږمې او هیلې درکړي. تاسو ته به دا فرصت درکړي چې په اوس کې ژوند وکړئ. نو راځئ چې د خپل ځان لپاره ژوند وکړو او راتلونکي ته هیله مند پاتې شو.